د بزنس او تجارت په پیلولو کې پیسې او پانګه څومره اړین دي. په دې هکله غواړم تاسو ته د امریکا په متحده ایالتونو کې چې یوه څېړنه ترسره شوه هغه وړاندې کړم. د امریکا په متحده ایالتونو کې په 200 کمپنیو باندې چې بریا او ته رسېدلې وي همدارنګه ناکامې شوې وي په دوی باندې یوه څېړنه ترسره شوه چې هغه کمپنۍ بریا ته چې رسېدلي دي د دوی د بریا لامل یا د دوی د بریا راز په څه کې دی. کله چې څېړنه ترسره شوه په دغه کمپنیو 4 لاملونه وو چې د دغه کمپنیو د بریا لامل ګرځېدلي وو. یو لامل د دغه کمپنیو ټیم وو چې هغه کمپنۍ چې بریا ته رسېدلې وي ټیم د دوی ډېر قوي او ځواکمن وو. دویم لامل د دغه کمپنیو بزنس موډل وو، یعنې هغه کمپنۍ چې بریا ته رسېدلې وي داسې غوره بزنس موډل یې درلودلو چې د پیرودونکو څخه په کوم طریق دوی پیسې ترلاسه کړي او پیرودونکو ته په کوم شکل سره دوی ارزښت وړاندې کړي، یعنې غوره بزنس موډل یې درلودلو. دریم لامل هغه وخت و چې مؤسسینو په ښه وخت کې دغه کمپنۍ پیل کړې وي، په ښه وخت کې په دغه مفکوره باندې کار شروع کړی و. د بېلګې په توګه ګوګل چې په کوم وخت کې په دغه مفکوره باندې کار شروع کړ چې سرچ انجن باید جوړ کړي، هغه وخت سرچ انجنونه یوازې یاهو و یا یوټیوب چې کله په ویډیو پلیټفارم باندې کار شروع کړ هغه وخت ویډیو پلیټفارمونه ډېر کم وو، یا هم امازون چې په کوم وخت کې فعالیت ترسره کړ په هغه وخت کې چې کار شروع کړ هغه وخت آنلاین پلورنځي ډېرې کمې وې. څلورم لامل چې د دغه کمپنۍ په بریا کې ونډه لرله هغه پیسې وې، یوازې 14 سلنه لامل پیسې و چې دغه کمپنۍ بریالۍ شوې وې. یعنې پیسې مهمې دي خو دومره هم مهمې نه دي چې یوه کمپنۍ دې 100% بریا ته ورسوي. په دې هکله غواړم تاسو په افغانستان کې زه یو مثال وړاندې کړم. زما په ټولګي کې یو زده کوونکی و، د ماته یوه قصه وکړله چې څو کاله وړاندې موږ غوښتل چې په یوه مفکوره باندې کار شروع کړو، یو تجارت شروع کړو، خو په دغه مفکوره باندې چې موږ کار شروع کولو پیسې مو نه درلودلې، اما تخصص مو په هغه برخه کې درلودلو، د بزنس لیدلوری مو درلودلو او همدارنګه مهارتونه مو د هغه مفکورې د عملي کولو لپاره مو درلودل. زموږ یو خپل ویل چې راغللو موږ ته یې پیسې راکړلې، وویل چې هر څومره پیسې چې تاسو لپاره په کار کېږي زه تاسو ته پیسې درکوم ځکه زه په تاسو باندې باور لرم چې په دغه مفکوره باندې تاسو کار کولی شئ او دغه مفکوره تاسو بریالیتوب ته رسولی شئ. هغه ټولې پیسې موږ ته راکړلې او موږ بزنس پیل کړلو. 3 کاله وروسته مو د هغه کس قرض ورخلاص کړلو. کله چې 3 کاله ووتل په دې موږ پوه شو دغه نتیجې ته موږ ورسېدلو که چېرته څوک پیسې ولري او یا هم پیسې ونه لري د بزنس د شروع کولو لپاره دلیل د هغه تخصص او دغه مهارتونو درلودل مهم دي. یعنې که چېرته یو څوک بهانه کوي چې زه پیسې نه لرم دغه کار نشم شروع کولی او هغه مهارت او وړتیا ولري په هغه وخت کې دغه بهانه صحیح ده. اما که چېرته دی وړتیا ونه لري، تخصص ونه لري، په یوه برخه کې مهارت ونه لري، دا د دې وړتیا ونه لري چې څرنګه ټیم جوړ کړي، څرنګه یوه مفکوره په عمل باندې تبدیله کړي، بیا د پیسو بهانه چې دی کوي هغه بهانه یې بابیزه ده. یعنې که چېرته څوک پیسې ونه لري یو کار نشي ترسره کولی او پیسې که ولري هم بیا هغه کار نشي ترسره کولی، ځکه چې د بزنس د شروع لپاره د پیسو څخه هاخوا تخصص مهم دی، د هغې پیسو څخه هاخوا لیدلوری د بزنس مهم دی، مدیریت مهم دی او د مفکورې په عمل باندې تبدیلول مهم دي، د بزنس وړتیاوې درلودل مهم دي چې تاسو باید په دغه برخه کې خپلو ظرفیتونو ته خپلو وړتیاوو ته وده ورکړئ. یعنې که چېرې تاسو یو بزنس پیلوئ د هغې د پیسو څخه هاخوا تاسو مفکوره باید وارزول شي، تاسو بزنس موډل باید وارزول شي، تاسو بزنس پلان باید وارزول شي، تاسو ټیم باید وکتل شي او تاسو هغه وړتیاوې چې کومې لرئ د بزنس د پیل لپاره هغه باید تاسو وکتل شي څومره وړتیاوې لرئ. یعنې که چېرې تاسو بلد نه وئ په یو بزنس باندې، په یو کاروبار باندې، په یو تجارت باندې، هغه مفکوره تاسو په عمل باندې نشئ تبدیلولی. او که چېرې تاسو په بزنس کې له یوه چا څخه قرض واخلئ، هغه قرض باید تاسو داسې مصرف کړئ چې تاسو د بزنس په بنسټونو باندې مصرف شي. داسې مه مصرفوئ چې هغه تاسو په ډیکوریشن باندې ټول مصرف کړئ یا په داسې شیانو باندې مصرف کړئ چې هغه تاسو بیا پیسې نه ګټي، ځکه چې بیا تاسو هغه قرض نشئ ادا کولی. یعنې تاسو باید لومړی په خپله مفکوره باندې کار وکړئ، په خپلو وړتیاوو باندې کار وکړئ، د هغې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې پیسې بهانه کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.